وعلیکم سلام. وروره نوم د څه دی، کوم دی ستا تعلق سره؟ زه خو ساده والا یم که نه اسلام نوم دی. یوه پوښتنه کوو هغې جواب به راکړي. یا موږ سره یو سخندار دی، واښه ورته انډیا والا چوي، اوبه ورته پاکستان والا چوي، شودې به د چوي. شودې به د کور والا وي، د چوکې مالک وي. نو مالک خو دی، خو هغه مالک به د پاکستان وي که د انډیا وي؟ پاکستان. پاکستان به څنګه؟ بس پاکستان به داسې وي که نه، د اوبه مغه چوي، هلته کې ورته واښه انډیا والا چوي. نو والا په دغه څه خو بیا زه نه پوهېږم. دا راته ووایه چې د ویسټ انډیز د افریقې خلک دلدل دي چې هغه تور وي، هلته کې ماشوم پیدا وشي هغه غاښونه به تور وي که سپین؟ سپین. سپین سپین به وي. او سپین به وي. غلط خو نه دی؟ نه وکې زه ورته یم ځکه چې نه هغه غاښونه خو نه وي، خو چې وشي هغه چې ډېر کېږي که نه. نه. علیکم. وعلیکم السلام. وروره نوم د څه دی، کوم دی ستا تعلق سره؟ نوم محمد ظاهر شاه دی، د تندو اوسېدونکی یم. یوه پوښتنه کوم جواب به راکړي. ولې نه؟ خپلې کونډې ښځې خور سره واده کولی شي؟ خپلې کونډې ښځې خور سره واده کولی شي؟ د ښځه څنګه کونډېږي ده؟ څنګه نه کونډېږي؟ دا سوال دوباره وکړه چې خپلې کونډې ښځې خور سره واده کولی شي؟ نو څه ښځه د کونډه شوله لوړې، خو ته لوړې که نه سار دې وخوړلو څنګه ته لوړې غریب. په اخر کې یوه پوښتنه ونه کوم، پنځه ورې برته زر زر یایي څه سور سوچ شین سوچ؟ سور سوچ شین سوچ، سور سوچ شین سوچ، سور سوچ شین سوچ. وعلیکم سلام. وروره نوم د څه دی، کوم دی ستا تعلق؟ پیرجان جدران پیرکیم. کیم د یوه پوښتنه کوم جواب به راکړي. انشاءالله. د افریقې او د ویسټ انډیز خلک دلدل دي چې هغه تور وي، هلته کې ماشوم پیدا وشي هغه غاښونه به تور وي که سپین؟ غاښونه به سپین وي. سپین؟ انسان سهار څنګه وي غاښونه به سپین وي. پنځه ورې ورته زر زر وایي څه سور سوچ شین سوچ؟ تور شین سور شین. سور سوچ شین سوچ. څه راکړه؟ سور سوچ شین سوچ. سور تیت شین تیت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره نوم د څه دی، کوم دی سره تعلق سره؟ نوم سید منان دی، په اړولي سره تعلق لرم. یوه پوښتنه کوم جواب به راکړي. وکړه ډېره ښه. موږ سره یو سخندار دی، واښه ورته انډیا والا چوي، اوبه ورته پاکستان والا چوي، نو شودې به د چوي؟ شودې به پاکستان وي. پاکستان به څنګه وي؟ پاکستان به ځکه وي چې اوبه پاکستان ته چوي. هلته کې هغه ورته واښه چوي؟ هغه که واښه چوي مقصد ته یې دغه دی چې اوبه نه وي که نه ګوړی نه چوي. یوه بله پوښتنه نه دا کوم چې د ویسټ انډیز د افریقې خلک به د لیدلي چې هغه بالکل تور دي، هلته کې ماشوم پیدا وشي هغه غاښونه به سپین وي که تور؟ غاښونه به سپین وي، رنګ به تور وي. غاښونه به سپین رنګ به تور؟ رنګ به تور وي، غاښونه به سپین وي. پنځه ورې ورته زر زر وایي څه شین سوچ سور سوچ؟ شین سوچ سور سوچ، سین سوچ سور سوچ، سین سوچ سور سوچ. وعلیکم سلام. وروره نوم د څه دی، کوم سره تعلق سره؟ وروره زه یਹਾਂ په سطین کې و نوم قدیم خان دی. قدیم خان یوه پوښتنه درنه کوم هغې جواب به راکړي. جی کومې پوښتنې ځواب؟ چې یوه چرګه دی هغه روانه دی، تا ووایي چې هغه مړه شوه، هغې کې به بچی ژوندی وي که مړ وي؟ ډېره مشکله دی هغه کې بچی ژوندی وي، ځکه چرګه مړه شي بچی به ورکې څنګه ژوندی وي؟ ته وایه اوس. پنځه ورې ورته زر زر وایي څه سور سوچ شین سوچ؟ سور سور شین شین، سور سور شین شین، سور سور شین شین. السلام علیکم. وعلیکم سلام. وروره نوم د څه دی، کوم دی سره تعلق سره؟ متین منوم دی، مسعود آباد کې پاتې کېږم، پاسکیم کې. پاسکیم کې. موږ ته یوه پوښتنه کوو هغې جواب به راکړي. کومه پوښتنه؟ موږ سره یو ګاډی دی، دې ځای نه ډوګره پرې ځي، دغه نه 1 غنټې 60 منټو کې ځي، و هغه نه 80 منټو کې رسي، دا څه وجه ده؟ نو دغه مخه چړایي دی، و ډاکې ګوډی د هغه مخه خالي نوټله راځي و چوخه راځي. خو بله نه دا پوښتنه کوو چې د ویسټ انډیز د افریقې خلک د لیدل دي چې هغه بالکل تور دي، هلته کې ماشوم پیدا وشي هغه غاښونه به تور وي که سپین؟ د هغه غاښونه به سپین وي. سپین به وي. سوچ وکړه. علیکم. وعلیکم سلام. وروره نوم د څه دی، کوم دی ستا تعلق سره؟ ما نوم شیر رحمان ساتین سره تعلق سره. شیر رحمان به یوه پوښتنه کوم هغې جواب به راکړي. ویلې نه. موږ سره یوه چرګه دی هغه روانه دی، تا ووایي چې هغه مړه شوه، هغې کې به بچی ژوندی وي که مړ وي؟ چرګه مړه شي ویه ورکوي، بچی څنګه ورکوي؟ ویه ورکوي. که نه. هم پنځه ورې برته زر زر یایي څه سور سوچ شین سوچ؟
سور سوچ شین سوچ سور سوچ سین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. وروره نوم دې څه دی، کوم دې سره تعلق ساتي؟ زه ګل خان منګل. منګالو سره تعلق ساتي؟ یا منګل. یوه پوښتنه کوم، جواب ورکړه. یا موږ سره یو سخاندار دی، واښه ورته انډیا والا چای، اوبه ورته پاکستان والا چای، شیدې به د چای پاکستان. پاکستان به والي پاکستان هلته کې واښه ورته انډیا والا چای. انډیا والا چټي واخو ته چي سوچ وکړه غلط. هلته ته وایي د ویسټ انډیز والا خلک ښه د لیدل دي چې هغه بالکل تور دي، هلته کې چې ماشوم پیدا شي هغه غاښونه به سپینې کا تور. ماغه سپین. سپین به وي. څنګه به سپین؟ سپین وي کنه، غوښونه خو سپین وي. وعلیکم سلام. څنګه وروره نوم دې څه دی او کوم دې سره تعلق ساتي؟ عنایت رحمان مې نوم دی او ستین سره تعلق لرم. دلته کې کاروبار څه کوي؟ په لودي کاروبار دی، بس په لودي کاروبار دا تقریبا اتل شل کوله کور وشو زنده کاروبار کوم. یوه پوښتنه کوم، آی جواب ورکړه. بالکل ان شاء الله تاسو وکړو. هغه مو سره کوم یو شی دی چې خلی وي هم هغه وزنې وي، څډاک وي هم هغه وزنې وي؟ یاره دا مو په ذهن څه خلی وي، مو ته ملوچ لیدای شي نور څه وایم. ملوچ څنګه وي؟ ملوچ سی وي کنه څه هغه وزن څه وزن نه وي یاره. ها د ویسټ انډیز د افریقې خلک خدلدل دي چې هغه تور وي، هلته کې ماشوم پیدا شي هغه غاښونه به تورې که سپین وي. یاره د ماشوم الریډي غاښونه وینه نو هغه تور سپین پاته نه لګي. ډېره مننه. او بل دا چې پنځه ورته زر زر وایي چې سور سوچ شین سوچ. سور سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څه نوم دی، کوم دې سره تعلق ساتي؟ سخي رحمان مسعود آباد. مسعود آباد. ډېره واري جی. یوه پوښتنه درنه کوم، جواب ورکړه. موږ سره یو ګاډی دی، دغه نه ډوګر ته ځي، دغه نه 1 غنټې 60 منټو کې ځي، او هغه نه 80 منټو کې ځي. دا څه وجه کې؟ دا دغه نه ټوله چړهیي دی او مخپور ته دی، دغه نه ګاډي باندې بوځي، هغه نه څه دومره رشد باندې یو چړهیي مخپور ته دی روډ. غلط خو نه دې ته زه غوږ کې یم. پنځه ورې مو ته زر زر دا شوی چې سور سوچ سین سوچ. سور سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره نوم دې څه دی، کوم دې سره تعلق ساتي؟ زه شاشو کلی والا محمد انشاوي مو نوم دی. زرن چلای؟ زرن چلوم. زه تاسو یوه پوښتنه کوم، هغې جواب ورکړئ. موږ سره د تو زرنج دی، دغه نه روان دی ششو ته ځي 1 غنټې 60 منټو کې، او هغه نه 80 منټو کې روالي. دا څه وجه؟ دغه نه ډاک وي هغه نه تشوي. هغه نه وي ډاک؟ نه چې خالي وي خو بیا خو زر سي، چې ډاک بیا خو لږ لیټ. دا راته وایه څه په 1940 کې د پاکستان وزیر اعظم څوک و؟ وزیر اعظم څه کومه دی هغه کې د زم و، عمران خان و، علامه اقبال و، بېنظیره و، څوک؟ دوره مو عمر نه راچته کوم سوال جواب یې مونه پوښتنه کوي. خیر عمر خو د ما هم نه دی، خو ما ته پاته دی که تا ته به پاته وي چې وزیر اعظم څوک؟ تعلیم مې نشته، ما ته دومره دغه خبرې علم نشته. پنځه ورې ته زر زر وایي چې سور سوچ شین سوچ. شین سور سور شین سور سور. وعلیکم السلام. وروره نوم دې څه دی، کوم دې سره تعلق ساتي؟ نوم مومن خان دی او اوس هم کوچیک کوچیک. یوه پوښتنه کوم، جواب ورکړه. د خپلې کونډې ښځې خور سره واده کولی شي؟ نه مو واده شته که نه؟ خپلې کونډې ښځې خور سره واده کولی شي؟ نه که نه. څنګه نه شي؟ نو ښه دی، نو مو واده خپل شته که نه؟ بله نه دا پوښتنه کوو چې یو سخاندار دی، واښه ورته انډیا والا چای، اوبه ورته پاکستان والا چای، شیدې به د چای؟ انډیا یعنې هغه سخاندار شیدې کوي نه؟ دا شیدې نه کوي. ډېره مننه. او بله دا چې پنځه ورې ته زر زر وایي چې شین سوچ سور سوچ زر زر. شین سور 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 شین سور 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 شین سور 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 نه، شین سوچ سور سوچ شین سور سور سور. ډېره مننه. علیکم. وعلیکم السلام. وروره نوم دې څه دی، کوم دې سره تعلق ساتي؟ فضل اکبر مو نوم دی، سادې سره تعلق لرم. یوه پوښتنه کوم، آی جواب ورکړه. بالکل واره. موږ سره یو سخاندار دی، واښه ورته انډیا والا چای، اوبه ورته پاکستان والا چای، شیدې به د چای؟ شیدې به د پاکستان وي. پاکستان به څنګه؟ بس دا دی چې پاکستان ورته اوبه ورکوي، پوه شوې، پاکستان وي. هغه زر زر ته پنځه ورې وایي چې سور سوچ شین سوچ زر زر. سور سوچ شین سوچ سور شین سوچ. السلام علیکم.
وعلیکم سلام جی څنګه چاله خیر نوم د څه د کوم سره تعلق سره محمد منوم د بغن سره تعلق ساتم یوه پوښتنه کوم جواب به راکړې وکړه دوی وایي په 5 منټو کې پخېږي څلور وایي په 2 منټو کې پخېږي په 6 منټو کې پخېږي 6 منټو زر 5 ورته وایي شین سوچ سور سوچ شین سور 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 وعلیکم السلام وروره نوم د څه د کوم د سره تعلق ساتي سلیمان ساده سره یوه پوښتنه کوم جواب به راکړې ویلې نه چې جواب کول یې ډېر وو موږ سره یوه چرګه دی هغه په دیواله باندې روانه دی تو وایشتله هغه مړه شول هغې کې به بچی ژوندی که مړ وي هغې کې خو بچی نه وي ویې وي نو که وی ورکې وي به که نه بچی خو هغه کې وي نه ډېره مننه او بله دا څه په 1940 کې پاکستان وزیراعظم څوک و قاید اعظم و علامه اقبال و نواز شریف و عمران خان لکه قاید اعظم و که نه قاید اعظم سوچ با که غلط قاید اعظم و لکه خو بله دا څه د ویسټ انډیز او د افریقې خلک دلدل دي څه هغه تور دي هلته کې ماشوم پیدا شي هغه غاښونه به تورې که سپین غاښونه یې سپین وي سپین وي بلکل سپین سوچ با که غلط خو نه نه بلکل سوچ مو کړ هغه غاښونه چې دی ماشوم پیدا کال 15 ورې راته زر وایي چې سور سوچ شین سوچ سور سوچ سین سوچ سور سوچ سین سوچ